حارث سورت کهف تلاوت کړه او دښمن یې کمزوری کړ. د ښار رڼاګانې بندې شوې او ټول وتښتېدل. هغوی مه پرېږدئ، هغوی به د پاچا راز خلکو ته ووایي. یو وخت له وختونو له دې ځایه لرې په یو صحرا کې دوه ملګري روان وو چې یو مقداد و او بل حارث. مقداده چیرته یې؟ حارثه زه لاره مو بله شوه، خدایه ته مرسته وکړې. هم تشه حارثه ستا انتظار کوي. حارث او مقداد د صحرا په اوږده لاره کې روان وو. اوبه یې ختمې شوې وې، تنده ورته سخته شوې وه. دوی نه پوهېدل چې دغه پراخه صحرا به دوی چېرته بوځي. حارثه زه نور نشم کولی، اوبه ختمې شوې، لاره مو نه ده موندلې. 5 ورځې کېږي چې ورک شوي یو په دې صحرا کې. صبر کوه مقداده، الله به موږ ته لاره وښایي. هغه هېڅکله خپل بندګان نه پرېږدي. خو حارثه موږ مړه شو، دا صحرا هېڅ پای نه لري. خدایه ته رحیم یې، موږ ستا په رحمت سره ژوند کوو، موږ ته لاره وښایه. حارثه هلته وګوره اوبه. مقداده هلته مه ځه، هغه بل څه دي. سلام علیکم زویه، ستا دعا نه ده رد شوې، الله ستا دعا واورېدله. وعلیکم السلام بابا، تاسو څوک یاست؟ موږ 5 ورځې کېږي چې لاره مو نه ده موندلې. دلته یو ښار دی، نږدې دی، تاسو کولی شئ هلته اوبه او خواړه پیدا کړئ. خدایه شکر، راځه هغې ته چې لاړ شو. بابا تاسو دلته څه کوئ؟ تاسو په دې صحرا کې یوازې؟ زه د دې صحرا مسافر یم، ما ډېر څه لیدلي دي. زه پوهېږم چې کوم ښارونه رڼا لري، خو رڼا یې د الله له ذکره نه ده. تاسو څه وایئ؟ هغه ښار چې تاسو یې ګورئ ښکلی دی، اوبه لري، خواړه لري، رڼا لري، خو یو خبره یاد وساتئ، هلته اذان نه اورېدل کېږي، جومات نشته، خلک یې د یو پټ پاچا بندګان دي. هغوی وایي چې د دوی پاچا ټول غم لرې کولی شي، خو هغوی دروغ وایي. خو بابا که هلته اوبه او خواړه وي نو ولې نه ځو؟ ځکه چې هغه ښار د فتنې ښار دی. که تاسو هلته لاړ شئ نو دوی پاچا به تاسو ته ووایي ما ومنه، زه به درته هر څه درکړم، خو هغه دروغجن دی. موږ څه وکړو؟ دا صورت د دجال له فتنې ساتنه کوي. که تاسو هلته لاړ شئ نو دا صورت ولولئ او هېڅکله د دوی د پاچا خبره مه منئ. حارثه هغه بوډا څه شو؟ هغه یو دمې ورک شو. نه پوهېږم، خو د هغې خبره ما اورېدلې ده. راځه چې لاړ شو، خو سورت کهف به له ځانه سره ولولو. حارثه هغه بوډا سړي دروغ وویل، دلته هېڅ ښار نشته. موږ 3 ساعته روان یو، خو یوازې شګې دي. صبر کوه، هغه سړی د الله بنده و، هغه رښتیا ویل. حارثه موږ مړه شو، اوبه ختمې شوې، له تندې مړه کېږم. مقداده هلته وګوره، هغه څه دي؟ حارثه زه یې نه وینم، ته یې ګورې؟ دا څه دی؟ نه زه عقل نه لرم، هلته یو څه دي. خدایه ما ته لاره وښایه. حارثه ښار آیا ته دا ښار وینې؟ سبحان الله، دا څنګه ښکاره شو؟ هغوی راغلل، اوس به دوی زما وي او دوی به زه دوکه کومه. حارث نه پوهېده چې د دې ښار تر ټولو خطرناک شی تیاره نه وه، بلکې هغه رڼا وه چې د الله له ذکره خالي وه. دا څومره ښکلی ښار دی، ما په ژوند کې داسې نه دي لیدلي. ښه راغلی مسافرو، تاسو زموږ ښار ته ښه راغلی. دلته غم نشته، دلته خفګان نشته، یوازې خوشحالي ده. موږ د دې ښار نوم نه پیژنو، دا کوم ښار دی؟ دا د رڼا ښار دی. دلته هېڅکله شپه نه وي، هېڅکله تیاره نه وي، یوازې رڼا وي. حارثه دا ځای خو سم جنت دی. حارثه دا ښار جنت دی، دلته پاتې شه، ستا ملګري حق لري. ته ستړی تږی، دا ښار ستا انتظار کوه.
څوک خبرې کوي؟ آیا دلته څوک شته؟ حارثه دا څه وشول؟ له چا سره خبرې کوي؟ ته غږ نه اورې؟ نه دلته هیڅ غږ نشته دی. تا هسې خوب لیدلی دی. حارثه ستا ملګري زما غږ نه اوري، یوازې ته یې اوري. دا ځکه چې زه ستا د زړه غږ یم. ته ستړی یې، ته غواړې چې آرام شې. دا ښار درته آرام درکوي. یوازې د دوی د باچا خبره ومنه، هغه ډېر ښه دی. حارثه د دې خلکو مخونو ته وګوره، دوی مسکا کوي خو سترګې یې خالي دي لکه روح چې نه لري. زه هم همداسې فکر کوم. دوی داسې ښکاري لکه چې دوی خوشحاله دي. ته هم کولی شې داسې خوشحاله اوسې. یوازې د دوی د باچا خبره ومنه. تاسو نوي یاستئ؟ هو موږ مسافر یو. دا د څه ښار دی؟ دا د فتنې ښار دی. تاسو باید لاړ شئ مخکې له دې چې لیلا ته دلته څه کوې؟ له هغې سره خبرې مه کوه. هغه مریضه ده. د هغې خبره مه اوره. ګرانه ساتونکیه، هغې څه وویل؟ هغه وایي چې دا ښار بد دی، خو هغه دروغ وایي. دلته یوازې خوشحالي ده. اوس لاړ شه، زموږ پاچا غواړي تاسو سره وګوري. دامس، حارس او مقداد د یو لوی قصر مخې ته یوړل. قصر د سرو زرو خو دننه تیاره وه. یوازې سور رڼاګانې وې. عجیب غږونه اورېدل کېدل، د ژړا غږ، د چغو غږ. دننه لاړ شئ، پاچا ستاسو انتظار کوي. حارسه زه نه ځم، له دې ځایه زه وېرېږم. مه وېرېږه. سورت کهف ولوله، زه به یې هم ولولم. حارسه دا ته څه غږونه دي؟ راغلی حارسه، ما ستاسو انتظار کوم. ته څوک یې؟ ولې زما نوم پیژنې؟ زه د دې ښار پاچا یم. زه هر څه پیژنم. زه پوهېږم چې ته ستړی یې، تږی یې، ستا ملګری کمزوری دی. زه کولی شم درته هر څه درکړم. اوبه، خواړه، مال، دولت، آرام. یوازې یو څه غواړم. له موږ څه غواړې؟ یوازې زما لاس ونیسه، زما لاره ومنه او پیروي مې وکړه. زه به درته هر څه درکړم. نه، ته ماته هیڅ نشي راکولی. زه د الله بنده یم. لا اله الا الله محمد رسول الله. ته زما ښار ته بدوالی راوړې، خو زه به تا تباه کړم. څه هغه لیدلی دی، هغه چې یوه سترګه یې پټه ده. هو ما هغه لیدلی. هغه څوک دی؟ هغه د دې ښار پاچا دی، خو هغه انسان نه دی، هغه شیطان دی. هغه وایي چې هغه رب دی، خو هغه دروغجن دی. زه دلته 5 کاله بنده یم. ما هغه لیدلی و. زه د هغې دروغ پیژنم. خو ولې تاسو دلته یاست؟ ځکه چې ما یو ورځ د هغې د لاس خواړه وخوړه او له هغې ورځې راهیسه زه له دې ښاره نشم وتلی. هره شپه هغه ما ته راځي، وایي ته زما یې. نن به ته ازاده شي. ما پسې راځه. زه نشم کولی، هغه به ما پیدا کړي. سورت کهف ولوله، هغه به تا ونه مومي. حارس او نور بندیان له قصر څخه وتښتېدل. د ښار ساتونکو د دوی مخه ونیوله، خو حارس سورت کهف تلاوت کړه او دښمن یې کمزوری کړ. د ښار رڼاګانې بندې شوې او ټول وتښتېدل. هغوی مه پرېږدئ. هغوی به د پاچا راز خلکو ته ووایي. موږ چېرته یو؟ څه شوي دي؟ تاسو د فریب ښار کې بندیان وئ. اوس ازاد یاست. ما پسې راځئ. دوی منډه کړه تر هغې چې ښار له سترګو ورک شو. سبا سهار حارس، مقداد، لیلا او نور بندیان د صحرا په منځ کې ناست وو. د هغه ښار هیڅ نښه نه وه. دا ښار چېرته لاړ؟ دا خو ورک شو. دا ښار د فتنې لپاره جوړ شوی و. کله چې موږ د حق لاره ونیوله، هغه ورک شو. تاسو وتښتېدئ. زه پوهېدم چې تاسو به وتښتئ، ځکه چې تاسو سورت کهف لوستلی و. بابا، هغه ښار هغه د جال ښار و. هو او نه، هغه د دجال د فتنې یو بڼه وه. دجال به راځي، خو د هغې تر ټولو لویه سلا د فتنې ښارونه دي. ښارونه چې رڼا لري
خو د الله یادونه پکې نشته دی. بابا زه هلته 5 کاله بندي وم، زه به له دې ځایه کله ازاده شم؟ نو لا له اوس آزاد یې. تا سورت کاف ولوستلو. هغه سورت د دجال له فتنې ساتنه کوي، خو د دجال تر ټولو لوی فریب دا دی چې هغه باطل د حق په بڼه وړاندې کوي. خبر اوسه. دا کیسه موږ ته دا درس راکوي د دجال تر ټولو لویه فتنه دا ده چې هغه باطل د حق په بڼه وړاندې کوي. هغه ښارونه جوړوي چې رڼا لري، خو د الله یادونه پکې نشته. هغه وایي ما ته راشه، زه به درته هر څه درکړم، خو هغه دروغجن دی. د دجال له فتنې څخه د ساتنې لپاره سورت کاف ولوله. د دجال پټ ښارونه شته، خو د ایمان رڼا تر ټولو قوي ده. دا کیسه د هغه ټولو کسانو لپاره ده چې د فتنې په زمانه کې ژوند کوي. سورت کاف ولولئ، هغه ستاسو د زړه رڼا ده. د دجال پټ ښارونه شته، خو د الله یادونه تر ټولو لوړه ده. هیڅکله د الله له رحمته مه نا امیده کیږئ.